السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. انشاءاللہ نن به سورہ اعراف آیت نمبر شپیتم 60 اب وایو. الله تعالی د دې قرآن کریم د دې بیانول په دې باندې پوهه بیا په دې باندې عمل کولو توفیق مونږ تاسو ټولو ته راکړي، آمین. دې نه شاتني آیت کې الله تعالی د نوح علیه السلام او بیا داسې مخکې ورپسې د نورو پیغمبرانو خبرې راځي. دا الله تعالی مونږ ته دې دپاره نه ښایي چې کني تاریخ الله تعالی مونږ ته ښایي، بلکې دې دپاره چې هغوی نه تاسو هدایت زده کوي، سبق ته زده کوي چې هغوی قوم نه ومنلي نو څه ورسره وشول. او بل موازنه کوئ تاسو خپل پیغمبر او د هغه سردارانو او بیا د خپل وخت د قرآن کریم ویونکو او د سردارانو او د مشرانو د هغوی جوابونه. قرآن کریم تر قیامت پورې کتاب د موږ سره دې کې داسې خبره نه راځي چې پرون دپاره وا او نن دپاره نشته، یا کال مخکې ټیک وا او کال بعد بیا هغه داسې نه ده، حالات بدل شو وغیره. نه، داسې نشي کېدلی. دا چې څوک وایي یا کوي دا په قرآن کریم باندې اعتراض کوي یا په ناپوهي بنیاد باندې وایي. نو دا خبره چې الله تعالی دلته کوي د نوح علیه السلام خبره، دا الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې د قوم سرداران او د هغوی انکار او د هغوی ضد او هټ درمي، نو دا سره خپلو کې چې تاسو ملاو کوئ نو بیا پوهیږئ چې ابو جهل ولې مقابله کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، یا همدغه رنګ ابو لهب ولې مقابله کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یا نورو کافرو. بیا خبره هغه ځای پورې ختمیږي نه. قرآن کریم دی موږ دپاره هم همداسې حیثیت لري لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانې کې نازلېدو، نو اوس هم همغسې خبره ده. نو اوس که تاسو وګورئ هغه عالمان هغه خلق الله دې تاسو ټول هغسې جوړ کړي چې تاسو چاته قرآن کریم یو خبره یو دعوت یا یو کار یا یو حکم بیانوي، هغوی تاسو ته په مقابله کې څه وایي او څوک درته وایي، دا درته الله ښایي. په دې آیت کې الله تعالی موږ ته ښایي. الله دې ما ته توفیق راکړي چې زه حالاتو مطابق تاسو په دې قرآن کریم باندې پوه کړلی شم. قرآن کریم به تاریخ کتاب په شانتې نه وایي چې و نه دی، اوس هم همدغسې دي، حالات همغسې دي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانې کې وو. البته دې باندې ځان پوهېول ضروري دي. الله تعالی دې مونږ تاسو ټول په همدې صورت کې مونږ په دې قرآن کریم باندې پوه کړي. نو مخکینی آیت کې الله تعالی د نوح علیه السلام خبره وکړله چې نوح علیه السلام خپل قوم ته وویلې چې ای قومه تاسو د الله عبادت وکړئ، الله نه علاوه بل اله نشته، بل معبود نشته، بل چا خبره مه منئ، اطاعت مه کوئ د بل چا نه یریږئ او تمه مه لرئ، بلکې یو الله دی او زه په تاسو یریږم، هلاکیږئ. ګورئ د هغه لوی ورځې عذاب نه چې قیامت ورځ ده. نو اوس د قوم مشران جواب ورکوي. همیشه دپاره دا یاد ساتئ، دا نکتې دي، دا ځان سره نوټ کوئ چې د حق مقابله همیشه د قوم سرداران ورکوي، مشران، چودریان او وډیرې او سیاسی مشران، قومي مشران، داسې نور هر یو مشر چې دی هغه مقابله کوي. اول معنی تاسو لږه واورئ. قال ویلی د نوح علیه السلام قوم په جواب کې، الملأ سردارانو، من قومه د هغه د قوم نه، انا بشکه مونږه لنراکا البته ګورو ته، خامخه ګورو ته، یعنې ته خو خامخه داسې یې، فی ضلال مبین په ګمراهي ښکاره کې، یعنې ته خو ښکاره ګمراهی. نوح علیه السلام ته ویلي سردارانو ولې ګمراهی؟ لږ تاسو حالاتو باندې ځان پوه کړئ. الله تعالی دې ما ته توفیق راکړي چې زه بیان وکړلی شم، صحیح حق ادا کړلی شي. مشر چې وي که نه، مشر دنیوي مشر، که هغه د هر شي مشر وي، دلته ملو مطلب مشر، سردار، وډیره، چودري او هر څنګه چې د مذهبي مشر ته هم وایي، قومي مشر ته هم وایي، سیاسي مشر ته هم وایي، فوجي مشر ته هم وایي، پولیس مشر ته هم وایي، خو چې مشر دی یا پیسه د مشر کړی دی یا دولت اولاد د مشر کړی دی، جایداد د مشر کړی دی او ماتحتان دی ورلاسې، دی خپله زندگی په خپلې مرضي باندې تیرول غواړي. دی ته مخې ته رکاوټ نه وي، دی ته چې رکاوټ کم شی جوړېږي هغه د مخې لرې کوي. که په خیر او په جایزې طریقې لرې کولی شي ټیک ده، که نه په ناجایزې طریقې لرې کوي. د قتل مقاتلې ولې کېږي؟
دا په همدې وجې دوی کوي چې دا لرې که دا مړ که دا مخې ته رانه شي. د افغانستان لیډرانو به چې کله مشرولي کوله لکه داود و دې نه مخکې هغه تر امان الله پورې، نو چې کلي قوم کې به هوښیار هلک پیدا شو، لږ به هوښیار و یا به سبق ویلی یا پوهېدو، هغه به مړ کو، ورک به کو، مړ به کو، ځکه چې دا بیا سبا رالوی شي، دا به موږ ته مصیبت دی، دا به موږ ته مصیبت جوړېږي. بیا همدارنګې دا کم چې د چودریان دي زموږ پاکستان کې هم دي، دا نور دنیا کې هم شته، دا وډیراګان چودریان غټ خلک دا په خپل علاقې کې خپل نوکران غلامانو ته تعلیم ته نه پریدي، که پریدي هم دومره پریدي چې څومره ترې کار اخیستلی شي چې سبا د ما په کارېږي، ځکه چې هغه تعلیم وکړي، هغه بیا هوښیار شي، پوه شي، غټ شي، بیا دته مصیبت جوړېږي. دا مصیبت هغه ځان ته نه پریدي، دغه مشرولي خرابوي. همدارنګې تاسو اوس بره راشئ، پاکستان کې به څومره اسلامي تنظیمونه دي، همداسې نورې دنیا کې چې کوم اسلامي ملکونه دي مسلمانانو، دا ټول تنظیمونه دا اسلامي تنظیمونه دا غواړي چې اسلام دې راشي. دا بالکل صحیح خبره ده، دی غواړي چې اسلام دې راشي، خو دلته هغه د دې چې کومه مشرولي ده، سربراهي ده، دا کومه بیلې بیلې پارټیانې، دا دې ته رکاوټ دی د هغه بل اسلام راوستلو په بنیاد باندې. دا خبره به لږه ګرانه وي، سخته به وي، خو ښه توجه سره یې واورئ. اسلام غواړم خو زما په مرضي، مشر به زه یم، زما په نوم به وي، بیا دې وي، او که تا د وجې نه وي، اسلام دې په مخه ښه او قرآن دې په مخه ښه، حدیث دې په مخه ښه، بیا نه دی په کار ده. نو دا د اسلام مخلص نه دي، دا اول د ځان مخلص دي، بیا هغه نه بعد اگر که دې ډېرې چیغې وایي چې موږ د اسلام مخلص یو، چیغې وایي، خو عملي طور باندې داسې نه ده. افغانستان کې دا دومره جګړې خپلو کې چې وشو، ولې وشو؟ ټول مجاهدین دي، ټول ښه عالمان دي، خو بل نه پرېږدي، بل نه پرېږدي، ما د وجې نه بس بیا ټیک ده، او تا د وجې نه بیا نه منم. پاکستان کې اسلامي پارټیان تاسو وګورئ، دا پارټي توپ دی د پاره رکاوټ دی د بل د چا لاسه اسلام نه مني. همدارنګې پاکستان واخلئ یا افغانستان واخلئ، ټول وایي موږ د پاکستان مخلص یو، پاکستان دپاره کار کوو، او دا ده، خو زه به کوم، ته به نه کوې. که ته د پاکستان هر څومره خیر خوایې، خو دا خو ته یې که نه، زه خو نه یم. نو دلته د انانیت شو، دا د دې هغه سربراهي شوه چې دی غواړي بل ته نه پرېږدي. دا پاکستان مخلص نه دی، دا د ځان مخلص دی، دا د ځان مخلص دی. نو که دا هر څومره چیغې وایي، دته د پاکستان سره په اخلاص کې یا پاکستان نوم اخیستو کې ګټه ده، د نه بغیر دته ګټه نه میلاویږي. دا ډېره ګهره خبره ده، تاسو سوچ پې وکړئ، خیر دې एकदम یې مه منئ. همدغرانګې مذهبي مشران د دوی اصل کې ځان سره خپلې پارټۍ سره مینه ده، که اسلام سره یې مینه وی، نو بل چې کولی دی به ویل چې بس ته یې کوې، ټیک ته که نه موږ در سره یو، ځه ته کوه، ته مشر در پسې، موږ اسلام سره مینه ځان سره خو نه ده. نه، هغه نه کوي، هغه نه مني، هغه نه مني. پرون مې یو نوم به نه اخلم، د یو پارټۍ مشر چې سود ختم شو، قائد ملت اسلامی یا فلانی، دا حالانکه ټول دروغ دي، ټول بکواس دی، هېڅ نشته دي، خو هغه نوم خپل کاته کې اچول غواړي چې دا کنې مونږ هغه نه مخکې بل اسلامي تنظیم څه نه څه تقریرونه ور باندې کړي وو، هېڅ نه وو، خاصې خلکو کول. بهرحال نو دا خبره همیشه دپاره د حق د لارې رکاوټ دا د سرداران وي، مشر، قومي مشر چې ما تاسو ته بار بار ویلی، دا دی نه پرېږدي، ځکه چې د دی هغه خپله مشرولي پرې خرابېږي، خپل هغه حیثیت دا ورکول نه غواړي. دا زه څنګه ورکمه؟ زه خو ورکېږم، دی چې مخې ته راغو زه خو ورک شوم، نه ځان نه، دا ځان سره دلچسپي په دې بنیاد باندې خبره مې تاسو ته تفصیل سره دې بنیاد باندې وکړه. نو نوح علیه السلام قوم مشران ورته وویلې ته خو ګمرایي، حالانکې ښه پوهېدل دا پیغمبر دی. اوس یې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې سره موازنه وکړئ. ابو جهل نه عتبه پوښتنه وکړله چې دا سړي باره کې تا څه خیال دی د محمد باره کې صلی الله علیه و وسلم؟ ابو جهل ورته وویلې صحیح پیغمبر دی، حق پیغمبر دی، ټول رښتیا وایي، الله نبی دی، دا ټول تصدیق یې وکړه چې کوم عام مسلمان کول. نو عتبه ورته وویلې چې نو بیا ایمان نه راوړو موږ، ولې راځي چې ایمان پرې راوړو؟ نو ډېر غصه شو هغه، وایي زه به اوس به محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړم صلی الله علیه و وسلم، ما ورته ګوره، ما حیثیت ته وګوره، او زه به د هغې خپو ته پرېوځم، زه به د هغه تابع کېږم، او هغه خو د پلاني زوی دی او زه د پلاني زوی یم، فلانی فلانی فلانی. عتبه مایوسه شو. نو عتبه خپل ذهن کې دې ته تیار و چې زه اسلام راوړم. ابو جهل ته پته ولګېده اندازه، هغه لاړو عتبه ته ورغی کور ته، ورته وویل چې دا تا څنګه سوچ کړی دی؟ ته به اوس خپل حیثیت غورځوې د محمد صلی الله علیه وسلم په هغه کې، او هلته بلال ناست دی، ته به بلال سره کښېنې، او عمار ناست دی، او عمار سره به کښېنې، ته خپل حیثیت نه دی کتلی. منې کړو،
چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واره ادبه باری کې ویلی چې دا به د ابو جهل د لاسه هلاک کیږي، حالانکه د ایمان وړلو فیصله کړې وه، خو الته بیا ورته د ابو جهل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله چې شوه نو ابو جهل په تله کې کاڼې واچو او لاړو بدر کې هلاک شو، تباه شو. دا د هغې سربراهي هلاک کو او همیشه دپاره سربراهان دا نشي برداشت کولی. الله دې موږ تاسو په دې باندې پوهي کړي، الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي، آمین. قال الملأ ویلې مشرانو من قومه دغه د قوم د نوح علیه السلام د قوم انا بشک مونږ لنراک خامخ وینو ته فی ضلال مبین په ګمراهی ښکاره کې